اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. امید ده چې زمونږ ټول کتونکي به په خیریت سره وي او د الله نه دعا ده چې کوم کسان زمونږ کتونکي وي که کتونکي نه وي نور مسلمانان وي الله رب العزت دې که د چا څه مشکلات دي الله آسان کړي. د چا کاروبار کې برکت نه وي الله دې کاروبار کې برکت واچوي. قرضدار وي الله دې قرض خلاص کړي. څنګه چې دوستانو تاسو ته معلومات دي چې زه تاسو ته ډېر بهترین وظایف او اعمال راوړم او داسې وظیفه تاسو دپاره ګورم، داسې اعمال، داسې تعویضات، نقوش ګورم چې په هغې باندې وخت هم لږ ولګي او بار بار خلکو تجربه کړي، د هغې اثرات هم ډېر زیات وي. نو نن ما تاسو دپاره بیا یو داسې بهترین نقش چې کوم دی د سوره اخلاص راوړی دی چې دا گویا داسې یو شی دی چې لکه سړی چې په کوزه کې سمندر بند کي یو صورت دی، خو الله رب العزت به دې کې بې شمېره فواید اچولي دي، کمالات یې پکې اچولي. نو د ټول نه مخکې به زه خپل کتونکو ته دا درخواست کوم چې زمونږ چې کوم یوټیوب چینل دی دا کوم چې تاسو ګورئ دا سبسکرایب کړئ او انشاءالله العزیز سره دې ما یو اراده کړې ده د فقهي مسایلو دپاره چې کوم روزمره زندگی باندې زمونږ کوم زندگی تیریږي او په هغې کې کوم مسایل مونږ د علماو نه تپوس نشو کولی، حیا پکې راځي، شرمېږو، نو هغه به انشاءالله العزیز دا یو چینل به شروع کوم او انشاءالله العزیز دعا راته کوئ او تاسو پای کې ما سره ملګرتیا کوئ. نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او راځو د خپل د سوره اخلاص نقش دپاره. قرآن کریم الله رب العزت د الف لام نواله تر والناس پورې د سوره فاتحې نواله تر اخیره سورته پورې دا الله رب العزت د دې په یو حرف کې په یو ټکي کې د کمالاتو یو سمندر اچولی دی. په دې کې بعض ضرورتونه چې دي نو هغه ډېر خاص دي چې زمونږ مشران کم بزرګان چې کم دي هغوی د وخت په وخت باندې استعمال کړي دي او هغې ډېر زیات فواید هغوی ته ښکاره شوي دي. نن دا کم د سوره اخلاص چې نقش ما تاسو ته راوړی دی، حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې دا څنګه نقش چې دا لیکل شوی دی دا د پاڼې ته وګورئ، دا ګورئ دا دومره په کمال لیکل شوی دی چې دې سر ته قل لیکل شوی دی. نو که دا داسې پړاوی که هر طرف نه پړاوی نو دا به کفوا احد دې ځای ته به دا پوره راځي. لکه که داسې پړاوی که داسې پړاوی که داسې پړاوی چې کوم طرف نه پړاوی نو دا صورت به تا ته پوره کېږي. نو حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې په دې ترتیب باندې په لوح محفوظ کې الله رب العزت دا سوره اخلاص داسې لیکلی دی او د دې 15 فایدې دي. زه تاسو ته دې دا څو فایدې بیانوم، دا به لاول اورئ نو پس د هغې به تاسو زما تعویض اجازه تمي او تاسو به دې تعویض قیمت به تاسو ته بیا معلوم شي. که د چا په خېټه باندې درد وي ودې لیکي په پاڼه باندې په اوبو کې د ودور کې الله به شفا ورکړي. څنګه دغه شان دي که څوک د چا نه ورک شوی وي څوک او هغه نه راځي کور ته ودې لیکي په مسجد کې دي یو غاړې ته د دیوال غاړې ته دې خښ کړي انشاءالله العزیز هغه ورک شوی شی چې دی هغه به راپیدا شي، که هغه انسان وي که هر څنګه وي. د چا څوک بچی رور یا څوک لیونی پاګل وي او هغه چې کوم دی و چې دا ټیک شي نو دا دې ولیکي په غاړه کې دې وله واچئ، غاړه کې د زوړن کې انشاءالله العزیز صحتیاب بشي. بعضې ماشومانو ته یا زنانو ته د پیریانو نه د خاپیرو نه تکلیف وي نو دا چې کوم دی هغې نه به مو الله پاک شفا ورکوي، غاړه کې د وله واچئ. او دغه رنګې که د چا په زړه باندې څه خاص مراد وي او غواړي چې الله رب العزت زما د زړه دا مراد پوره کړي نو دا دې په یو کاغذ باندې ولیکي او یو پاک بوتل کې دې بند کړي، پاکو روانو اوبو ته دې وغورځئ، الله رب العزت به هغه مراد پوره کړي. د چا چې مستقل د سر درد وي او بعضې خلکو هغه درد نه ښه کېږي مختلف علاجونو سره نو دا دې په یو کاغذ ولیکي هم په دې طریقې سره دا کومه طریقه چې ما دلته دغه کړې ده
تاسو ته مخامخ درته ښکاري او دا دی په سر باندې وتړي الله رب العزت به سر در ختم کړي. دغه رنګې که چا سره دشمني وي خلک ورسره ظلم کوي ودرې کړي او په یو زوړ قبر کې دی ښخ کړي الله رب العزت به هغه دشمن چې کوم دی هغه کمزوری کړي. د چا ماشومان ګونګیان وي یا خبرې نشي کولی په ژبه کې فرق وي نو هغه که چېرته ولیکي او د ماشوم دی بار بار تقریبا د 40 ورځو پورې اوبو کې ورکوي وله الله رب العزت به د خوله په خبرو باندې ګویا کړي. دغه رنګې د فتح د کامیابۍ دپاره د نصرت دپاره ډېر بهترین دی. د دوستانې دپاره که چا دشمنان ډېر وي وایي چې زما د دشمنان په دوستانو کې بدل شي الله رب العزت به د دې صورت په برکت د دې صورت اخلاص د دې نقش په برکت به الله رب العزت هغه دوستان دشمنان چې کوم دی به دوستان کی. د مړي په کفن باندې لیکلو سره حضرت علي کرم الله وجهه فرمای سوره اخلاص چا د مړي په کفن باندې ولیکه الله رب العزت به د دې صورت په برکت باندې د عذاب قبر نه نجات ورکړي. او څوک چې غواړي چې زما د خلکو په نظر کې زما عزت وي او خلکو ته زه عزیز یم ډېر قدرمند یم ورته نو الله رب العزت به د دې په برکت د خلکو په نظر کې د عزت سیوا کړي. خجی دلته یو ډېر بهترین مسلې دپاره دا ډېر زبردست شی دی که چېرته څوک غواړي چې داسې خلک پکې دي چې هغې ښځې وایي چې زمونږ دا خاوندان چې دي د دې د پردو ښځو سره تعلق دی یا بعضې خاوند دا شک چې زما دې ښځې د چا سره تعلق دی خو کور خو نشي ورانولی او مجبوري او هغه وایي چې یاره په خیر خیرت سره دا خبره ختمه شي نو که ښځه یې او که خاوند وي نو چې یو بل باندې هر چا د هغه مخکې نو هغه دې دا ولیکي او هغه دې په دې خپل خاوند یا خاوند دې په خپله ښځه باندې دا اوبه وڅکي انشاءالله والعزیز الله رب العزت به د ده په زړه کې هغه پردی محبت هغه به ختمه کړي او الله به خپل خاوند طرف ته خپل ښځې طرف ته دا زړه مایل کړي. نو دوستانو دا چې کوم دی دې کې ډېر کمالات دي د شیطان د وسوسو نه دغه رنګې د ایمان د مضبوطیدو دپاره د جناتو نه د نجات دپاره د یرې نه د نجات دپاره دشمن نه د نجات دپاره دا ډېر بهترین تعویض دی د سوره اخلاص او دې کې چې کوم دی صورت یو دی او الله رب العزت پکې بې شمېره په سوونو کمالات اچولي دي. نو زه تاسو ته بیا هم یو ځل درخواست کوم چې زما یوټیوب چینل خو لازمي سبسکرایب کړئ او دا تعویض چې کوم دی دا تاسو هم په دې طریقه باندې ولیکئ به دې کومه طریقه چې تاسو ته ښکاري انشاءالله العزیز الله رب العزت به دې په برکت تاسو ټول مشکلات آسان کړي. مونږ هم په خپل دعاګانو کې یاد ساتئ انشاءالله که ژوند وفا وکړه بیا به یو ځل ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغې پورې اجازت راکئ د الله په امان.